ماښام ته رسېږي دا زما ځای چې ته نیسې دې کې به ډېر وخت تېر شي ته نو اوس دا خواهشات مه کوه ولس ته چې کار کوي په سترګو کې بیا خاورې پاشي چې وکیل صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا خو دې راوله جوړ په خیر تازه سیاه دې ښه دی ښه په خیر دې ولیدلم جوړ روغ یم دعاوې دې راته کړې دي ولې مې نه دې درته خدای دې غم راکړو خیر اوسه رايه مو تاسو ته درکړې ده وکیل صاحب داسې مجبور یم څه ویلی هم نه سمه بیخي داسې در به دره یم همګرده شپه مې دلته چیرې کړې ده دا یخته څه وایه که مو څه کومک را سره وکړي ته وږی ناست وې دلته سکرټره تا خو په ګرده ښار کې یو وږی نسته ګورو ته مو شیان ور وویشل دا خوارکۍ څنګه وږی پاته سوی دی د کومې ورځې زه وکیل یم دا مه کوه دغه وکړه د سره زه اوس ډېر کومک کوم راوباسه کیمرا راوباسه کیمرا راوباسه ښه ودرېږه اوس به دې دا ګرده مشکلات بیا راته ووایه دغه لایف کې ما سم راوله لکه نیم مې را نه اوس چې په کیمره کې زه څه وایم هغه ته را سره ووایه ښه وژاړه یو څه درد دې ښکاره کړه سمه ده اکشن شروع دا اوس څه وینم دوستانو دا خوار دا غریب دا مسکین دا بیچاره دا غم ځپلی دا خو چې زه نه یم دا د لوږې مرې ورته وګورئ څه مشکل لرې ووایه دلته وژاړه ته څه ژاړه دلته مې ګرده شپه دا یخته چیرې کړم څه وژاړه یو څه خو وژاړه خوراکي توکي هم نه لري خو زه یې در کوم یو څه نو ته نه وژاړه یاره خپل دا کاسې شروع ده کاسې زه ورته وګورئ وګورئ لاس مه وړه مخ ته زما الله تاسو مې ګرده شپه مې دلته دا یخته چیرې کړه خو تا به ما ته به دې ویلې وای زه ولې داسې تر یو چت لاندې مې دومه زنګ پرالی دا بند که یاره دا بند که دا زنګ ورته ورته ووایه پوه شوه که ورته وګورئ زنګ مه راوړي لایف شروع ودرې وګوره یاره څه ژړا مې شروع کړې دي ګوره ته لږ سم وژاړه د سره وژاړه صبر بیا د سره وژاړه هلته کاسې خرابه شوه ستا قربان سمه اوس وه مه ژاړه ته څنګه انسان یې اګر سره وایي ځه اوس شروع شو اوس وژاړه دا خوارکۍ نه تس لري نه کمپله لري نه غوړي لري نه چای لري نه بلا لري نه دانه لري په کور کې د غنمو نو زه دغسې یو وکیل یم چې خپل د ولس غم خورم ګرده شپه دا یخته شپه چیرې کړه خو تا ولیدلم نه کور راشن لره کور مې د کرایې دی درې میاشتو کرایه مې نه ده ورکړې هغه د کوره څه جواب کړلم چا جواب کړی د کور مالک جواب کړلم په تا پسې داسې پنځه میاشتې کېږي درپسې ګرځم نن خدای دا دې په مخه راځي غم مه کوه غم مه کوه پردی ونیسه صرف ترا نږدې ژاړې ګرده کار دې ورور درکوي زه داسې وکیل نه یم د هغو وکیلانو څه نه یم چې زه ووایم هر څه زه کوم او ویې نه کړي زما په محل کې زما په وطن کې چې زه په ځای کې وکیل شوی یم ورڅه پوښتنه وکړه در یې وڅه چې ما هغو سره څه نه دي کړي د کورو خاوندان مې کړله د موټرانو خاوند د موټرانو خاوندان مې کړله ما دغه ما په دې کلي کې چې زه اوسېږم زه وکیل یم ما څنګه سړکان جوړ کړله ما هغه شفاخانې مې نوې کارخانې مې جوړې کړلې فابریکې مې جوړې کړلې سکرټر را په یادوه خو نه یم یار 300 کاره لرو وکیل صاحب ډېر مهربانه وکیل یې اوس ته زما سره څه کوې کومک را سره وکړه دا زما چک زه ګرځوم په جیب کې د 2 لکو چک دی دا د بانک راوباسه زه موټر نه چلوم دا موټر یې ستا خدای خیر درکړي وکیل صاحب تاسو ډېر مهربانه څه شي لا وکړمه دا یو مهربانه وکیل دی دا ډېر مهربانه وکیل دی خالد چې ورکړي دغه نفر ته چې دی ډېر ځورېدلی دی او د موټر کلي یې هم ورکړله د وکیل صاحب یې کور ودان دا زیات مهربانه وکیل دی داسې وکیلان چې خدای ډېر لایف بند شو سید لایف بند وروره
دا دغه وکړه دا د موټر کلی راکړه دغه دی پنچر دی زه به ورې پنچر یې ونیسم او دا دغه نه دی د اکاونټ پیسې دا تا ته دغه درکړو دا یو اکاونټ بینک نمبر غواړي دا هغه ستا سره نشته ته د دې څنګه راته واچو موږ داسې دا خوا در باندې راځو سمه ده شوره مه ښه وروره شوره مه ستا قربان سم داسې راځم راځه لکه راځه وکیل صاحب ډېر کار راځه Run.